د اسلام نه نفرت کون کی یو داسې جنې چې تعلق یې د کوریا سره دی، د اسلام په نفرت کې مبتلا و، د اسلام په حواله سره داسې سوچ او فکر و چې اسلام یو داسې مذهب دی چې د ظلم مذهب دی، یا دغه شانتي په اسلام کې د زنانو حقوق وغیرہ نشته. داسې سوچ لرونکي یو زنانه چې اسلامي قبول کو او څنګه اسلام قبول کو، په دې حواله سره زستا سره د دې چې واقعیا دا هغه شیر کول غواړم. یقیني تور پر یو داسې واقعیا چې هغه تاسو واورئ نو تاسو به خپل په ایمان باندې فخر کوئ، خپل په دې مذهب اسلام باندې فخر کوئ چې الله رب عزت موږ تاسو ته څومره بهترین مذهب راکړل چې هغه خلک چې د اسلام په حواله سره غلط منفي سوچ لري لیکن کله چې د اسلام مطالعه کوي د اسلام حقانیت ظاهر شي. دا په سرین باندې تاسو دا تصویر ګورئ، په دې کې دا جنې ده او دا شانتي یو امام صاحب موجود دي چې داغه ته کلبه پڑھاوي. دا چې امام دی په کوریا کې یو جماعت ته هغه کې دی امام دی او د دې نوم امام محمد عمر دی. د خپل په سوشل میډیا پلیټ فارم باندې یو پیغام ورکړو او په دې کې دا مکمل واقعیت بیان کړل. دوی چې زما په انستګرام باندې یو میسج ماتراغه دی یو پیغلی دی زنانا ماته یو جزء سره خبرې کول غواړم، ما لږ ټیم راکا اسلام قبول غواړم او بیا خپل مکمل تعارف کو چې په سوشل میډیا باندې کار کوم. په سوشل میډیا باندې مختلف کانټینټ مختلف موضوعات باندې ویډیوګانې جوړوم او دغه شانتي ما د اسلام په حواله سره معلومات کول غوښتو چې په اسلام کې چې کوم منفي شیزونه دي، چې کوم خراب شیزونه دي، په دغه حواله سره زه ویډیو جوړ کړم. نو دا و چې ما په دغه حواله سره مواد زره جمع کول شروع کړو او ریسرچ به شروع کړو. نو دا و چې بیا ظاهره خبره ده ما د درې ورځې په دغه حواله سره مطالعه وکړه، چانبین مې وکړو، لیکن د اسلام په حواله سره ما تاسو منفي شی میلاو نشو. حالانکه د اسلام په حواله سره وایي چې زما سوچ ډیر خراب. بهرحال د هغې نه بعد دا وایي چې بیا ما د کوریا په ژبه کې د اسلام چې کوم د قرآن مجید چې ترجمه ده هغه راوغوښته، یعنی د قرآن مجید مې د ترجمې سره خپل د کوریا په ژبه کې پڑھاول شروع کو او ویل مې شروع کړو او یقیني طور پر د دې قرآن په وجه باندې زما د زړه چې کوم زندگی ده، زما د زړه چې کوم دنیا ده هغه بدل شو. د اسلام په حواله سره چې کوم زما تصور او کوم زما سوچ هغه یکسر بدل شو، بلکې د اسلام روشنايي د اسلام نورانیت زما په دل او په دماغ کې چې کوم دنه ظاهر شو او دا غي چې کوم رڼا ده زما زړه چې کوم د اسلام چې کوم رڼا ده د هغې نه روشن شو. دا چې د هغې نه بعد د اسلام د قبولیت په حواله سره ما دا جستجو کړ چې دا اسلام څنګه قبول کړم، د دې طریقه څه ده. نو دا چې په ګوګل باندې ما چې کله طریقه سرچ کړه نو کلمه چې کوم دې په دې کې اولنې چې کوم اسلام کې داخلي لپاره چې کوم اولنې شرط هغه کلمه ویلي. دا و چې د ګوګل نه ما کلمه زده کړه او په کور کې دنه ما خپل په سر باندې هغه د پټکې خورا چې کمی دو بټې تا کمی بورکې تا کمی حجاب د وجګم دې ما دا غنلا چې دا د زنانو د لپاره په اسلام کې یو جبر دی په زنانو باندې چې کوم دې گویا بدی کی زنانه کې په زنانو باندې ظلم دی، دا د زنانو سره چې کوم دې ناانصافي ده، د زنانو چې کوم ازادي ده هغه سلب کی. نو دغه بورقا دغه چې کوم حجاب دي د خپل په سر باندې کې خو او وی چې کله دا د بټا دا حجاب خپل د سر باندې کې خو نو دا وی چې ماته انتهایی سکون محسوس شو او دا چې کوم لوپټا دا ما چې کوم د بټا خپل سر باندې کې خو دا ما داسې محسوس کیدا چې دا زما عزت ته، دا زما پاک دامنی ده، دا زما د حفاظت ضمانت ده. او د هغې نه بعد بیا سمجھ کې رااله چې اسلام زنانو په سر باندې دا دوپټه یې خدا یا دغه شان دي صادرې کې خده نو دا د عزت صادر ده، دا د زنانه د حفاظت صادر ده، دا د زنانه د پاک دامنی صادر ده. بهرحال دا وی چې بیا د هغې نه بعد ما په خپل کلمه ویلا او بیا ما په دغه حواله سره ریسرچ وکړ چې زه د چا سره به کوم په کوریا کې چې زه مکمل د اسلام زده کوم، اسلام کې مکمل داخل شم. په دغه حواله سره چې کله بیا ما ته معلومات ملاو شو دا امام صاحب وی چې څنګه د په جامعه مسجد چې د امام دی او د اکثر خلکو د چې د کلمه پڑھاوي په دغه اسلام کې داخلي. نو په دغه وجه باندې استا معلومات زما مخې ترالو دا زنانه وي او بیا ما سره به تو کړه. بهرحال دا بیا زنانه چې بیا تل او دغه شانتي په دغه جمعات کې بیا اسلام قبول کړل، لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه ویلا او د زړه دنیا چې د هغه بدل شوی دا. بهرحال د خبرې مقصد دغه دی چې دین اسلام او قرآن مجید الله رب العزت تاسو ته دا کتاب را لګیدل د هدایت را لګل او دا زمونږ اساس لپاره د هدایت ذریعہ ده. لیکن پر قسمتي دغه ده چې موږ جدي پښتي مسلمانان یو، اسلام موږ ته د مور په غېږ کې میراث شوی دی. ذکر اسلام قدر موږ اساس رنيشته قدر د هغه خلکو سره دی چې کوم بے مذهب وي اسلام طرف تراشي او اسلام چې پړاو کی نو هغه چې د ژوندۍ بدل شي
هغه چې د ژوندۍ چې کوم اصل مقصد دی هغه اوس مونږ ته ملاو شو نو په دغه وجه باندې هغه سبیا د اسلام قدر وي هغه د اسلام د دعوت چې کوم دی هغه د دنیا کونه ته ځي او اسلام چې کوم دی په خپل عملی طور پر مسلمان جوړیږي چې زما د کردار نو خلک چې کوم دی متاثر شي او خلک اسلام طرف راشي نو بهرحال د خبرې مقصد دغه چې دا قرآن چې د هدایت سرچشمه ده د دې په ذریعه باندې هدایت خوريږي خلک اسلام طرف راځي بدقسمتي دغه چې دغه قرآن مجید صرف موږ په خپل کورونو کې د برکت لپاره خې دي تر اوسه پورې دا قرآن مجید موږ راغسته دي چې موږ دا پڑھاو کو د دې تلاوت کو او د دې ترجمه یې زده کو چې په دې کې قرآن مجید کې الله حضرت خپل په دې کلام کې موږ تاسو ته څه هدایت راکړل نو په دغه حواله سره موږ غور او فکر تدبر او د دې ترجمه د دې تشریح کوم دي نه پڑھاو نه زده کو نو یقیني طور پر دا د ټولو نه غټه زمونږ بدقسمتي ده کچري اوس دا قرآن مجید موږ راواخلو او په دې باندې موږ ځان پوه کو د دې موږ هدایت حاصل کو یقیني طور پر الله رب عزت د هدایت داري موږ تاسو ته ګولاو کی لہذا د خبره مقصد دغه دی چې الله حضرت موږ تاسو چې کوم دي جدي بوشتي مسلمانان پیدا کړي په د امور په غي کې موږ تاسو الله حضرت دین اسلام را کړل پکا دا موږ د دین اسلام د دې موږ قدر وکړو او عملی طور پر ځان چې کوم دي مسلمان چې کوم دي جوړ کو ځکه چې دا اسلام چې کوم دي دا صرف د نوم نه بارے چې موږ په نوم باندې مسلمانۍ بلکې اسلام دې عملی طور پر مسلمانان جوړېدو ځکه صحابه کرام چې کوم دي هغه عملی طور پر مسلمانانو چې هغه خلکو هغه توکاتو هغه اسلام قبلو نن مسلمانانو کردار د کچري غیر مسلمو ګوري چې هم اسلام نه قبلي وجه دغه چې موږ عملی طور پر مسلمانان نه کچري خلک اسلام طرف راځي نو اسلامي تعلیمات قرآن مجید وي د هغه چې کوم هدایت د هغه نه چې کوم دي روشني حاصل کی او د اسلام حقانیت قبول کی په هر حال د الله رب عزت دعا ده چې الله رب عزت موږ تاسو عملی طور پر مسلمانان جوړ کی او ټول انسانیت ته الله رب عزت د هدایت ورکی هغه هدایت چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې سوچ او فکر چې ټول انسانان د جهنم نه بشي جنت ته ټول جوړ شي دغه سوچ دغه فکر زمونږ اساس هم جوړ شي الله رب عزت دعا ده چې الله رب عزت موږ تاسو ته د اسلام د قدر کولو او په دې باندې د عمل کولو او د اسلام دعوت په ټول دنیا کې د خورولو توفیق نصیب کی اجازت راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته